السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل فیسبوک آی ډي باندې یا په خپل فیسبوک پیج باندې د کرکټ میچونه لایو ورکړئ. او دوستانو داسې ډېر فیسبوک آی ډیانې به تاسو لیدلي وي، داسې ډېر فیسبوک پیجونه به تاسو لیدلي وي. کله چې د کرکټ میچ لایو شروع وي نو هغه لایو میچ دی په خپل فیسبوک آی ډي باندې یا په خپل فیسبوک پیج باندې لایو ورکړی وي. نو دغه څنګه لایو ورکیږي، دغه دی څنګه لایو ورکوي، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او دوستانو د دې طریقې په سره صرف د کرکټ میچ نه بلکې تاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې یا په خپل فیسبوک پیج باندې هر چینل لایو ورکولی شئ. یا که چیرې تاسو سره په موبایل کې مخته نورې ویډیوګانې پرتې وي نو هغه ویډیوګانې هم تاسو د دې طریقې په ذریعه سره په خپل فیسبوک آی ډي باندې یا په خپل فیسبوک پیج باندې لایو ورکولی شئ. او دوستانو انشاءالله پر روانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته یوه بله طریقه هم در وښیم چې هغه طریقه تر دې طریقې ډېره اسانه ده او ډېره تیزه طریقه ده. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخته که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د ای زیډ سکرین ریکارډر. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ تر کزه تاسو د دغه ویډیو په اخر کې درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. او دوستانو د دغه ای زیډ سکرین ریکارډر په ذریعه سره تاسو د موبایل سکرین هم ریکارډولی شئ او لایو سټریمینګ هم کولی شئ. خو په دغه ویډیو کې زه تاسو صرف لایو سټریمینګ درښیم چې موږ څنګه د دغه ای زیډ سکرین ریکارډر اپلیکیشن په ذریعه سره له خپل فیسبوک اکاونټ څخه یا له خپل فیسبوک پیج څخه څنګه لایو سټریمینګ کولی شو. نو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ سمپل به تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته دغه آیکن درکوي. سمپل به تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ. ګوره په دې کې اخري اپشن د لایو، په دغه لایو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لایو باندې کلیک وکړئ ګوره دلته تاسو ته وایي چوز د لایو پلیټفارم وایي تاسو په کوم پلیټفارم باندې لایو ځئ. په فیسبوک کې لایو سټریمینګ کوئ که په یوټیوب کې، نو به سمپل تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو له فیسبوک آی ډي سره لوګین له تاسو سره دوه پرمیشنان غواړي، هغو ته به تاسو پرمیشن ورکړئ. نو دغه اپلیکیشن به د تاسو له فیسبوک آی ډي سره لوګین سي او ستاسو د فیسبوک کوم پروفایل پکچر سي دغه به دلته راسي. نو ګوره دغه اپلیکیشن به زموږ له فیسبوک اکاونټ سره لوګین سو. دغه رقم دلته سموس هر شی ورکوئ، دغه ټایټل دغه تاسو ورکولی شئ. ما مثال ته ورکړئ لایو ټیسټ. دغه رقم ګوره اوس که چیرې تاسو غواړئ چې له خپل فیسبوک اکاونټ څخه یا له خپل فیسبوک پیج څخه لایو لاړ شئ، هغه به تاسو څنګه کوئ. نو سمپل ګوره لاندې دلته لیکلی د فرینډز، په دغه فرینډز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فرینډز باندې کلیک وکړئ اوس که چیرې تاسو غواړئ چې له خپل فیسبوک اکاونټ څخه لایو لاړ شئ نو دلته تاسو په پبلیک باندې کلیک وکړئ یا په فرینډز باندې کلیک وکړئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې له خپل فیسبوک پیج څخه لایو لاړ شئ ګوره تاسو کوم پیجونه جوړ کړي وي هغه به لاندې دلته تاسو ته راوړوي. ګوره موږ فلحال دوه پیجه جوړ کړي دي نو له هغو څخه تاسو کلی شئ. نو بیا سمپل په هغه پیج باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ. نو زه اوس له خپل فیسبوک اکاونټ څخه لایو ځم نو مالته په فرینډز باندې کلیک وکړئ. دغه رقم لاندې ګوره اپشن د سټارټ، په دغه سټارټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو په سټارټ ناو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټارټ ناو بټن باندې کلیک وکړئ ګوره اوس لایو سټریمینګ شروع سو. نو اوس تاسو هر شی لایو ورکوئ، هغه تاسو لایو ورکول. مثال یو میچ شروع ده، هغه میچ مې لایو ورکوئ نو هغه تاسو ورکولی شئ. مثال زه رالم ګوره د سی پی ایل میچ شروع ده، دا زه لایو ورکوم. نو ګوره دا میچ شروع سو. سمپل د ګوره اوس تاسو فول سکرین کړئ. دغه رقم کله سم تاسو فول سکرین کړئ ګوره دغه اوس لایو سټریمینګ دغه یو میچ چې ده هغه شروع ده. نو دغه رقم ګوره زه بیرته ګوره شاته رالم، مثال هغه لایو سټریمینګ به شروع. او دغه رقم دوستان ګوره دلته دغه لایو کومنټ او څونه کسان چې ګوري د هغو آیکنان هم دلته موجوده دي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه د کومنټ او د لایو آیکن ختم کړئ هغه هم تاسو ختمولی شئ. اوس مثال ګوره دلته تاسو لایو میچ ورکړی دی، تاسو نه غواړئ چې دغه آیکنان دلته راسي نو سمپل په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ په سټینګ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه شو لایو سټیټس او شو کومنټس دغه دواړه بند کړئ نو هغه دواړه به بیا هلته ختم شي. دغه رقم دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې په ګیلري کې یوه ویډیو تاسو لایو ورکړئ نو تاسو له ګیلري څخه هم یو ویډیو لایو ورکولی شئ. سمپل تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ له سمپل تاسو هغه ویډیو پلی کړئ. نو دغه رقم دوستانو کله چې تاسو هغه ویډیو پلی کړئ نو د دغه ویډیو سټریمینګ هم اوس ګوره زموږ په فیسبوک اکاونټ شروع ده. نو دغه رقم هر وخت که مې سټریمینګ بیرته بندوئ سمپل دلته راسئ سټریمینګ دلته بند کړئ. نو ګوره دوستانو سټریمینګ دلته اوس بند شو، دلته رالی ډسکنیکټ. اوس راځم ګوره دغه لایو تاسو ته درښکاره کومه. ګوره دلته رالم خپل فیسبوک اکاونټ ته. نو ګوره تاسو کتلی شئ دغه لایو سټریمینګ دلته ګوره سوی ده. نو دغه رقم دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو ګوره په ډېرې اسانۍ سره له خپل فیسبوک اکاونټ څخه
یا له خپل فیسبوک پیج څخه لایو سټریمینګ کولی شئ. که چیرې یو میچ لایو شروع وي نو هغه میچ هم تاسو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره په ډېرې اسانۍ سره لایو ورکولی شئ. نو دغه رقم دوستانو زه راځم تاسو ته د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه انسټالوئ. نو دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي مایوسي براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم seo.com/az recorder. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاص شي، لاندې به ولاړ شي، لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي. نو سمپل په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه AZ سکرین ریکارډر اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره له خپل فیسبوک پیج یا له خپل فیسبوک اکاونټ سره لایو سټریمینګ کولی شئ. هر چینل کې مو لایو ورکوئ هغه چینل سمپله تاسو بیا هلته راواړوئ نو د هغه چینل لایو سټریمینګ به ستاسو په فیسبوک آی ډي باندې شروع وي. کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملایق په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.